بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو، پښتنو، غیرتمندو، بیا خصوصا مسافرو خویندرونو، ښایسته باران وریږي، روژه ده او د اتوار ورځ ده. زمونږ یو خور د هغې سره ولاړې ما کله چې ما مخکې د دې ویډیو وکړه، نو زمونږ د دې خور یا خپلوانو یا هر څوک چې آی ورته وی چې دا ویډیو داسې واغسې، نو ما دې خور نه اوس تپوس وکړو، مې دا څوک شته چې تاسو سره چاته یې مدد کړي؟ وی نه. د دې نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه هلې خورې؟ بس ښایسته دی وروره، هماغسې یم، بس پردي درله څه اوس په روژه کې او اوس پرونه سبزي ته راوړه وروره، هېڅ درک مې لګېږي وروره، خو روژه او غره کې څرنګې لاړه شم غره له. زمونږ دا خور د غره نه دا لرګي راوړي، دا راوړي، دې نه مخکې ما ویډیو کړې وه، دا راوړي، دا خرڅوي. خو روژه ده، په روژه کې وایي غره له څنګه لاړه شم. نو زه درته ویم دې کې یو زنانه وفات شوې ده، د دې په کور کې مخکې چې ما ویډیو کړې وه، نو هغه وفات شوه، بوډۍ مړه شوه یې. خدای که دره په کور کې څو کسان یې؟ دغه څلور مغۍ دوې جنکې دوه هلکان دي، یو هغه ګوډ بېدسته دویم چې ګونګیان بچي دي. هغه نه اوس نه راغلی، که نه به مه راغوته، هغه مې څه درک نه لګي، راته وایي چې مور راکړه یو 50 روپۍ یو 60 روپۍ راکړه. ما چې ما سره چېرته دی بیا لاړ شي غریب، بیا لاړ شي. دا 60 روپۍ دونه غټ شي، بس دا یې غواړي، نو څه به وکړو؟ لکه ډېرې دي. بس ډېرې دي، موږ ته ډېرې دي، نو چې دی په راضي شي. اوس دا کیمره ماته لږ را مخامخ کړه. د فیسبوک مفتیانو، د فیسبوک مولیانو 60 روپۍ ماته ډېر شی دي. دلته کې به داسې دیزې کې به ږیره پرېښي، دیزې کې به یې خته پرېښي داسې، او په ماته به وایي مړه 50,000 روپۍ ورکې ویډیو ته کې، زه 10,000 روپۍ ورکوم، خو زما د خور خبره دې وره چې 60 روپۍ مونږ ته ډېر شی دی. 60 روپۍ دا لرګي راچلی. یو دا مهرباني وکړئ نن سبا دا یو شی ختم کړئ چې د ویډیو څه ضرورت و، د ویډیو څه ضرورت و. زما په دې جیب کې پیسې پرتې دي، زه به اوس ځمه. دغلته یو کور له ما ویډیو کړې وه، ما ورله 50,000 روپۍ ورکړې وې، 70,000 روپۍ ورله یو رالې، 55,000 روپۍ دا دي زما سره په دې بټوه کې دي. دا دي ما اوس برکت به یې ته وي چې ډومبې به هغې له ورځو، خو ته وي چې نه هغه به اخره کې وکړو. د ویډیو دغه پیدا ده. مفتیانو صاحبانو په دې نه کېږي چې بیټ کې ډډه ووامه، تکیه ځان ته شاته کېدم، او رشید خان د ویډیو څه ضرورت و؟ د ویډیو دا ضرورت و چې 60 روپۍ وایي مونږ ته ډېر شی دی، ډېر شی دی. زما دا خور دا لرګي راوړي په سر باندې، نو لږه مهرباني کوئ، دا تنقیدونه منقیدونه مه کوئ چې دومره تکړه بغیر د ویډیو ورکوئ په خپلو کلو کې. د فیسبوک ته رانږدې کېږئ، ما د رشید د وال نه لرې اوسئ. بیا راوړه وله ډاکټر صاحب دا چپړې. روژه په خوله باندې مونږ راوځو، مرۍ مو وچه شي، او چې کینو فیسبوک ته، نو وایي تاسو دا ویډیو ولې کوئ؟ دا خورې د دې پیزار شو، صحیح شوه بچې، او 10,000 روپۍ دې له ورکړه. دا 10,000 روپۍ دي، صحیح ده. دا چې دله چا رالېږلي ته په دعا کوئ، ویلې نه دعا به ویلې نه، ځکه چې مسافر هم دي. دا زما خپلې پیسې نه دي، دغه مور له به ویلې ورکړې. نو څنګه جي دغې مور هغه شوي چې لا شوي و، دغې مور له وایم دا زموږ خپلې پیسې نه دي، دا موږ له خلک رالېږي. خلای یې دو په خوشحال که لا یې په جنت که، ویلې نه، ویلې به نه کوو. ډېره مننه ملګرو، د دې سره هم مونږ 10,000 روپۍ امداد وکړو. دا پیسې چې چا هم رالېږلي، د کوم ځای نه هم راغلي او په کوم مقصد هم راغلي، نو الله دې په هغه ځای کې په کار کړي چې په کوم ځای کې اړخ لګي.